دا اوسام چیرته بار دی اوس اوسام تلاوت سره زموږ درېنی فاینل سرمني آغاز شو. حمیدالله ته دغه ورسره کوکنه چې ټاپي به څوک ورکوي. دا ټورنمنټ دا کبډي دا یو عظیمالشانه میله چې دلته کې شروع شوې وه 2010-2011 هغه نن فاینل ته ورسېده او د فاینل سرمني زموږ ګران مېلمانه عنایت خان افکونډه، رفیق خان او ورسره نور ملګري زموږ صابر حاجي صاحب دوی زموږ نن مېلمانه دي. رونق لاله ډېر ګڼ وي. موږ دې ته هرکلی وایو په پنجپیر کلي طرف نه، د ارګنایزینګ کمیټې طرف نه، د وکاس استاد طرف نه او د ټولو تماشیانو طرف نه زموږ د فاینل سرمني آغاز کوو. دا ټورنمنټ په وطن باندې نه چلېږي. دې دپاره ګڼ کسان پکار دي. نو ارګنایزینګ کمیټې سره په دې ټورنمنټ کې مهرباني وکړئ په خپل فضا باندې خاموشۍ سره ودرېږئ. بلکل کبډي ختمه شوه. کومه داسې انتظامیه کې چې کوم دی کومو کسانو خدمت کړی هغوی کې نوم دی محمد خان چیرځاوي رابي شي او خپل انعام دې والي. محمد خان عقیب الله سے طرف نه لیاقت سپین لیاقت استاد رابي شي او خپل انعام دې والي. اشتیاق چیرځاوي رابي شي کمیټه سره ډېر زیات خدمت کړی د دوی په جذبه او په ورغلو سره دا ټورنمنټ اختتام ته ورسېد. ممبر صاحب نه خپل انعام والي. شیر باچا چیرځاوي رابي شي خپل انعام دې والي. شیر باچا د رونق لاله د لاس ور خپل انعام والي. مله اکرام براشي او د رونق لاله خپل انعام والي. کرمان د کریم لاله زوی دا کبډي ټورنمنټ وکاس استاد سره د کریم لاله هم یو جذبه وه چې دا ټورنمنټ شروع شو. کرمان چیرځاوي رابي شي خپل انعام دې والي. هغه وجود لري خیر والي رونق لاله طرف مهرباني وکړه په ځای ودرېږئ. افتخار چیرځاوي رابي شي. افتخار لسکو ته سایډ ته کوخر دی او زمونږ چې چا لوبونه دي مهرباني وکړئ هغوی لږ زر توا سره او زمونږ ریګولر فیزیو ډاکټر شهرابي خان رابي شي او خپل انعام دې واخلي. ډاکټر شهرابي خان اثر دی مخې ته کېږي اوس نشته دی راو ډاکټر صاحب حاجي صاحب نه خپل انعام والا. زموږ سکورر مظهر چیرځاوي رابي شي